والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. جی والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، دا دویم نعمت دی دا اللہ. یو کیف تکفرون کی دا اللہ نعمت ذکر کو چی پا احیاء. دویم نعمت دی اللہ حق ذات دی چی ستاسو لپاره حق سا پیدا کل چی پا دزمک کی دی. پا دزمک کی چی سدی نو دا اللہ زمن دا پاره پیدا کردی. دی آیت کی اصول مسئلے یادے کا. اول دا والذی خلق لکم ما فی الارض، ما دا عموم دا پاره دی، او لکم کی لام دا انتفاع دا پاره دی. معنی دا اللہ غزات تے چی دی انسانانو دا پیدے دا پارا چی بزمکہ کسی دی دا ٹول پیدا کری دی، بزمکہ کی چی دی دا ٹول انسانانو دا فیدو دا پارا دی. دلتا سوال ذہن ترازی چی کلا دا حرس دا انسان دا فیدے دا پارا دی، دیر سزون دا سی دی چی باقی کی زمان نقصان دے، باقی زمان نقصانی لکہ دا ماران لغمانان مچئی شو، دا خو چی خلق پوچی چی دا خو نقصان رسی. دا غی جواب دا دے چی فیدہ پا ہر سکے دا، او د سپ پیدو باندې من خبر یو، په سبا باندې من نه یو خبر، او دا لازم نه دي چې موږ په هر پیدا باندې خبر شو. په هر پیدا خو صرف الله کوي. لکه زه به دا غي مثال یم، دا سین او سمندر، دا سین زموږ لپاره څومره خیر دی. د پر دا نه راغله د خلک په پټیو بکې او خلک په دې باندې ځان شوتلې او کړل او سبزیانې او قسمه قسم پیدا دی واغستلې. خو دې سین ته کته ورو دا مين ډوبې دي هم ګور بدی کی zarar ما د ښکاری فائدہ به هم ښکار کی. نو ډیر سوزونه داسې دي چې zarar هم شته او فائدې هم شته، او بعضی سوزونه داسې دي چې په ظاهر کې zarar دی او په باطن کې داغه اصل هغه فائدہ ده انسان ته. نو په دې دنیا کې چې سدي نو په دې کې زمون فائدې شته. یو خبره ده. دویم نمبر د دې ما فی الارض جميعا علماء مسله ثابتې چې پزمکه کې سدي دا ټول د انسان د فائدې لپاره دي. نو آیا دا هر څه حلال دي؟ دیو جن داس یو ډلم تیر شوی دا چاغوی دا خبره کوي چې پزمکه کې سدي دا هر څه د انسان د فائدې لپاره دي، او په دنیا کې حرام نشته، هر څه حلال دي. او دا دلیل پیش کوي چې الله وی هر څه مستاسو د فائدې لپاره پیدا کړی، فائدې لپاره پیدا کړی. جواب دا چې دا استدلال غلط دی. د فائدې معنی خدا نه چې هر څه د فائدې لپاره پیدا دي، نو موږ هر څه خرو. دا خبره غلطه ده. علماء یو څو مسائل بیان کړی دي چې یو ګوره عبادتونه دي، عبادتونه نو اصل په عبادتو کې دا تحریم دی، او اصل په عبادتو کې نه دا معنی دا چې عبادتونه ټول حرام دي، هر قسم عبادت حرام دی. هغه عبادت به جایز دي چې کوم عبادت مونږ ته الله ویلې دي. ګوره عبادت د شیطان هم دی، عبادت د الله هم دی، عبادت د بنده هم دی. ګوره دا درېونه حرام خو الله ویل چې زما عبادت کوئ، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، نو هغه جایز شو، باقي حرام شو. اصل په عبادتو کې تحریم دی، کوم چې الله ویلي دي هغه حلال دي. دویم نمبر اصل په اشیاء کې، اصل په اشیاء کې اباحت دی. اصل په اشیاء کې اباحت دی. اشیاء څه مطلب؟ لکه دې حدیث کې راځي مسند امام احمد کې چې کل ما شئت والبس ما شئت، چې څه دي خوښه یا خورا او څه چې دي خوښه یا واغوندا. په خوراک کې او دارنګي په لباس کې په دې کې حرمت نشته. هر قسم لباس هم حلال دی او هر قسم خوراک هم حلال دی. نو خوراکونه او دارنګ لباسونه خو حلال دي، خو د دې باوجود هغه د خنزیر الله په باندې څه کړی دی؟ حرام کړی دی. دې سره سره وینه حرام ده، شراب حرام دي. لہذا اصل په اشیاء او اصل په عبادتو کې تحریم دی. او اصل چې په اشیاء کې دي، نو بعض علماء لیکلي دي چې اصل پاشو کې توقف دی. موږ به خاموش پاتې شو، الله شریعت ته وګورو چې موږ ته سوي نو موږ ته کوم څه جایز ویل هغه به جایز دی، کوم چې راته ناجایز ویل هغه به ناجایز وي. په دې آیت معلومیږي دا چې د کوم شي د حرمت دلیل نه دا به جایز دی. لکه په تور مثال اوس موږ مرچکه حلال لګه حرام دی. مرچکه باره کې د حلت خبر شته او د حرمت خبر شته، موږ دا جایز لکه دی چې اصل پاشاو کې باحت دی چې یو شي د حلت او د حرمت ذکر نه راغلی دا به حلالي. ولی دا حدیث راغلی دی ان الله سکت عن اشیاء فلا تبحثوا عنها. الله د بعضی سيزونو د چپ شوی د خاموش شوی د تاسو دغه نه بحث نه کوئ. او من غیر نسیان الله نه دا نه ویل چې د مشرکی به خلق تاسو کې چې دا حلال دي که حرام دي. نور دا ډېر سيزونه دي لکه دا موبایل دی، په قرآن کې د موبایل او په حدیث کې د موبایل ذکر نه راغلی چې دا حلال دی او دا حرام دی استعمال، او که خیوز دی کو استعمال کو جائز دی او که خراب دی کو ناجائز دی. نو دا دې مطلب شو والذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله ذات چې پیدا کړی دي تاسو ته فائدې د پاره ما غسو
فی الارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول پټولا اول الله تعالی پزمکه کې هر څه پیدا کړل ثم استوى الى السماء بیا الله قصد کو الى السماء اسمان تا د استوا معنا وکړه قصد اراده وکړه قصد دا استوا لفظ دا په سلور معنی باندې استعمالي سلور معنی په هر ځکه به یو معنا نه کوي د دې استوا نو ورستو چې کله لفظ د اله راغی نو بیا به هم دغه معنا دا اراده او د قصد لکه ثم استوى الى السماء بیا الله اراده وکړه اسمان ته بیا الله رجوع وکړه اسمان ته بیا الله قصد کو اسمان ته یو دویم نمبر کله چې د استوا نو ورستو لفظ د علا راغی نو بیا د ارتفاع او د اوچتوالي په معنا باندې دی الرحمن على العرش استوى الله د عرش د فاسده څنګه ده کمایلی کو بشانی څنګه چې د الله د شان سره خای لکه امام مالک رحمه الله نه چاته پوسو کو چې د استواء د عرش څه مطلب ده نو امام مالک رحمه الله ورته چې الاستواء معلوم استواء معلومه ده د قران نه ول کیفیت مجهول کیفیت مجهول چې څنګه به الله د پاسه ده ناس ده په څنګه جلوه افروز ده د پته الله تعالی او بیا وی چې ول ایمان به واجب ایمان کدي فرض ده ایمان براوړو چې الله په عرش باندې مستوی ده او سوال عنه بدعه سوال غلطو چې څنګه ناس ته ماته او خیا چې څنګه دا بدعت ده بیا دریم نمبر کله چې د استوا سورستو لفظ د علام رانه شي او لفظ د اعلام رانه شي مطلق ذکر شي بیا په معنا د کمال باندې او د اتمام باندې راځي کم ولو د تم لکه قران کې راځي ولما بلغ اشده واستوى کله چې بلوغ ته ورسېدو واستوى خو برابر شو یعنی کمال ته ورسېدو موسی عليه السلام کمال ته ورسېدو او خپل قوت ته ورسېدو نو بیا د کمال او د اتمام په معنا باندې راځي او د دې سره سره په عربی ژبه کې دا برابر والی په معنا باندې هم استعماليږي لکه استوى الماء بالخشبه سړی کله کوی ګور چې بده کوی کې وسمره وبي نو لرګي په کې دی لسګه د لرګي کې دی پته به ولګي چې وسمره دی پنځه غزا نو هغه چې کله لرګي کې دی وبره فيج رافي سر تراشي نو عربي استوى الماء بالخشبه سره برابر شولې نو برابر والی په معنا باندې مرادي دلته معنا د سکو د قصد او د اراده زکه د استوان رسول لفظ د اله علی ثم استوى الى السماء بالله اذا وقضى اسمان تا فسواهن سبع سماوات نو برابر کړو الله تعالی دا او اسماننا فسواهن هن ضمیر دی ضمیر منصوب متصل هن او ضمیر خراجی به مخک مرجع غوړي د دې مرجع کم دا سما په مفرد دی دا هن ضمیر څه تراجه دا ازمار قبل ذکر شوی دی په دې ځای کې ازمار قبل ذکر معنا سماوات ورسته ذکر شوی دی او هن ضمیر مخک دی دا یو علمي خبر ده سوچ کویږي دا غوې د پاره کومه چې ازمار قبل ذکر خو ناجایز دی چې ضمیر با الګ منکو چې کله مخک اسم ظاهر ذکر شوی دلته ضمیر مخک شو نو یو جواب دا غیدا دی دا هن اصل کې د سما اون تراجه ده دا سما د دینه جنس سماوات مراد ټول نو سما یو کله د و اسمانونه دي لہذا هن ضمیر د سما ته په اعتبار د سبع سماوات باندې راځي دي دیو نمبر دلته مولانا مودودی رحمه الله دا نحوی مسله شړلې ده هغه وایي چې دلته کې اگر کا عربي ګرامر هر سوي او قران به موږ د عربي ګرامر نه تابع کوو تا ګرامر به د قران تابع کوو لہذا ازمار قبل ذکر شوی دی والله کړه دی لہذا جایز دی نو هن ضمیر سماوات تراجه دی وغه د مخکې شوی دی دا یو مسله به قیاس ساته او نور په ازمار قبل ذکر تایید کړی دی نحو کې چې ازمار قبل ذکر په پنځو ذکر روا دی یو د رب په ضمیر کې بل د نعمه حکم دا دی او دریم تنازع سلورم ضمیر شان دی او پنځم هغه ضمیر دی چې بدل وی تر ظاهرا بار تقدیر فلسواهن سبع سماوات برابر کله تعالی و اسماننا او هو بكل شيء عليم الله بار سبانی پوهیږي دلته یو مشهور مسله چې دې آیت مبارک دا معلومیږي چې الله اول سمکه پیدا کړل ورستو الله بیا اسمان پیدا کړ ځکه سب خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء بیا الله اسمان پیدا بیا الله اسمان پیدا دې آیت ته خدا معلومه شول چې سمکه اول پیدا اسمان ورستو پیدا دی خدا چې موږ سورته النازعات راوړو وایو ځای دا غیر معلومیږي دا چې اول الله تعالی اسمان پیدا کړی دی ورستو الله سمکه پیدا کړی دا د سورته النازعات او دا رنګ د دې سورته بقره د آیتونو په منځ کې په ظاهر کې تضاد معلومیږي سورته النازعات آیتونه داسري انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها
دې ایتون ته وګورئ تاسو چې الله فرمایي والارض بعد ذلك دحاها الله تعالی زمکه د اسمان نو وروسته وغوړوله انتم اشد خلقا ام السماء بناها د اسمان پیدایش اول دی او بیا وروسته الله تعالی فرمایي په آیت نمبر 30 کې چې والارض بعد ذلك دحاها الله زمکه د اسمان نو وروسته وغوړوله دینه خدا معلومه شول چې زمکه وروسته پیدا اسمان مخکې پیدا تضاد راغی زمکه اول پیدا شوی د اسمان اول پیدا شوی نو دا بل ثم استوى الى السماء وهي دخان اول الله زمکه په دورو کې پیدا کړه بیا الله تعالی اسمان ته رجوع کړه او الله تعالی او دا اسمان لګیو دا نه معلومیږي دا چې زمکه اول پیدا ده صحیح خبره ده چې زمکه اول پیدا شوی ده او اسمان وروسته پیدا شوی دی اول خود زمکه اول صرف د ماده پیدا شوی د زمکه ماده د زمکه د ماده نو وروسته بیا الله تعالی اسمان پیدا د اسمان د پیدایش نو وروسته الله زمکه وغوړول بیا زمکه بیا وغوړول شي وروسته ده نو پیدایش د زمکه اول دی او وغوړول د زمکه بیا د اسمان نو وروسته دی د اسمان نو وروسته نو دا طریقه ده دا چې کوم مضمون راغلی دی باب صفر الخلق په دغه باب کې چې کوم ذکر د ځمکې او د اسمان باره کې راغلی دی د حضرت عبد الله ابن عباس سے وایي چې داغه ترتیب داسې دی چې اول الله تعالی وب پیدا کړی او هم په ځمکه کې اول الله تعالی څه پیدا کړو بیا د دې وبونه د بخارات برو چته دل دا بار کې چته دو دته بر لاړو دا وب الله تعالی بیا منجمد کړل د دینه الله ځمکه پیدا کړل او د دې وبونه چې کوم بر کم بخارات چت شیو ابي بخارات دا غینه الله تعالی بیا اسمان پیدا کول ورسره امید پیدا شولې او دا بر نظام شمسي دغه بخار نه پیدا شوی او دا لاندې کوم چې د ځمکې دا کوم نظام دی د ځمکې دا اقوات دي ونی بوټي دي دا سمندري دي وغيرها وغيرها دا د وګونه پیدا شوی دي وجعلنا من الماء كل شيء حي زمکه اول پیدا د اسمان ورسته پیدا دی او د زمکه غړول د ورسته بیا د اسمان نه والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء بالله اسمان ته رجوع وکړه فسواهن سبع سماوات ان الله برابر کړو اسمانونه وهو بكل شيء عليم الله پر سبحانه عليم پوهیږي